د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې ادعا د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي وشتلې. د اسلامي دولت ډلې یادښت ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي وشتلې دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سم د لاسه رسماً نه دی تایید شوی. افغان اسلامي اژانس نن یکشنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه یې 7 توغندي د تخار ولایت له خواجه غر ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلې دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو سرچینو د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته ویلي دا ډول کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی. بل لورته سمنګان او فاریاب کې د ترافیکي پیښو له امله 6 کسان مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یوه پلنکوچ ډوله او پولډر موټرو ترمنځ شوی دی. د غرض د 2 ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. بل پلو د فاریاب د ټرافیک مدیر وایي د فاریاب جوزجان پر لویه لار پرون د یوه پلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. مولا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. په وروستیو کې پر ګڼو لویو لارو ټرافیکي پیښې زیاتې شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.